دویمه خبره مې دار درته کوله چې د عایشه رضی الله عنها د تقوا خبره مې درته کوله. بیبي عایشه رضی الله عنها دی د شپې تهجد ته راپاڅېده. څه ته راپاڅېده؟ تهجد ته. کله چې عایشه رضی الله تعالی عنها نیت تړي وې کتل د چپړې لاندې یا د کمبل لاندې یا د صداسي منګې او لوخې پروت د هغې لاندې یو مار پروت دی. هغه مار سر په ځمکه یې ښودلی دی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها خبره خو درته یاد ده که نه؟ د مار خبره مې کړې وه که نه؟ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه مې فوراً چپړه راواغوستله او د مار په سر باندې ووهلو، مار یې وغورځو، مار مردار شو، مړ شو، ختم شو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ادرې د نیت وتړلو. کله چې مونږ کو رب العالمین ته جړا کوي، فریاد کوي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته خوب راغی، فوراً اوده شوه. تهجد نه بعد که څوک په خپل ځان مطمئن چې جمع ته راپاڅېدی شم نو خوب کول بیا ښه عمل دی. تهجد نه بعد لږ ټیم دپاره سر ولګې، لیکن بیبیانو بچې انتظام کولو د مانځه نو هغوی خو په ځان یقین و. بس بیبي عایشه رضی الله عنها سترګې ورغلې او چې سترګې ورغلې خوب کې ورته یو بهترین شخصیت راغی. ورته وی ای عایشې تا خو مسلمان مړ کړلو، ای عایشې تا خو مسلمان مړ کړلو، ای عایشې دیت ورکا. بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک را پاسېدلا، سترګې مږی را پاسېدلا، ډېر خپو پریشانه ناسته ده. هغه مارې بار وغورځولو، مار تم ګوري. بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوب کې ورته وی ما خو مسلمان وجلی نه دی، ما خو مار وجلی دی او زما د محبوب قول مبارک دی چې مار او مچۍ هغه موزي سي چې تا ته ضرر در رسي، د ضرر در رسېدو نه وړاندې مړ کا. ما خو په حدیث مبارک د آقا انعامدار عمل کړی دی، ما خو مار وجلی دی، ما مسلمان وجلی نه دی. دویم دا دی چې کدا مسلمانو د پیغمبر کور ته ولې بغیر اجازت را دن نه کېدلو؟ دی په کار دا دی چې اجازت یې غوښتلی وی، دا بغیر اجازې ولې دننه نه راغی؟ ولې دننه راغی بیا چې دا مسلمانو؟ هغه ورته وی جواب ورکوي ای د مؤمنانو مورې زه خو ډېر پرده کې ناست وما، ما خو ستانه د تهجد تعلیم یادولو او خپلو جناتو ته مې هغه تعلیم رسولو. جنو ښه مار نو څه شو؟ جنو پیریو. فوراً بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک میں سترګې اوښکلا وکړې. عزیزانو د یو مسلمان دیت بیبي عائشہ ټول د رب العالمین پر رضا باندې ورکړلو. چا دې تپوس کو اے بیبي عائشہ ولی تا د یو مسلمان دیت ورکو؟ دا خو مارو. ورته وی والله چې ما خوب لیدلی دی، زه دومره د الله نه یریږم، یو ځلې دیت برابر ورکو. دیت نه بعد بیبي عائشہ رضی الله عنها به ژړل، هر وخت به ژړل، وی ما نه څه داسې نه وشوي، کاش دا قتل رانه نه وی شوی. دومره محتاط او د زهد نه ډکه وه بیبي عائشہ رضی الله عنها مبارکه. قسم خوړلی عبد الله ابن زبیر ورته اوښان را لېږلي د سپینو سرو زرو چې دا څه کا، دا خیرات دا ځان ته قبول کا. نو عبد الله ابن زبیر چې هغه راولېږل د بیبي عائشې روژه رضی الله عنها صحیح وه، روژه یې وه، زنانه یې را جمع کړلې او د دواړو اوښونو سره او سپین زر یې ټول خیرات کړل. چې خیرات یې کړل ماښام خادمې ته وایي څه شته روژه ماتې دپاره؟ هغه ورته وایي هېڅ نشته، هېڅ نشته، دومره وړه روټۍ ده هغه پاتې ده. نو یو بیبي ورته راغله، ورته وایي کاش که داسې دې کړی وی چې د دې پیسو نه د یو روپۍ یو درهم راغستی وی او غوښه دې پرې راغوښتې وی، نو اوس به دې ورسره روژه ماته کړی وی. بیبي عایشہ رضی الله عنها ورته وایي تاسې پاټۍ مې ویلی وی نو وایي تا دوه د اوښانو ډک سونه تقسیموله، تا له دا خیال نه راتلو؟ وایي نه والله که ما د رسول الله په غېږ کې په مړه خېټه روژه ماته کړي.
د نبی علیہ السلام په نکاح کې ما په ماړه خېټه روزانه د ماته کړي نو اوس به ولې ماتوم بیبي عائشه په دې کې ده چې ناګهانه دروازه ووهلې شوه بار سائل ولاړ دی आवाज کوي د رب العالمین پر رضا باندې کسه تو عام وي ماته وروړه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها روټه راواغستا ورته اے خادمي دا بار یوسا او دا ورکاغه سائل تا د خدای پر رضا باندې خادم ورته وی نیمه به پریدم او ورته وی د عائشه په سودا کې خپل سوداګانې مکوا د عائشه په سودا کې خپل سوداګانې مکوا دومره لوی مقام الله ورکړي او چې کله ابو هريره رضی الله عنه مبارک براغه نو خصوصي تپوس په کولو مور مبارک څنګه ده عائشه رضی الله تعالی عنها د ډېر لوی مقام او د لوی منصب خاوند ده الله رب العالمین ورته په شپږ کاله کې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه تلو د دې عمر څومره 18 سال و میشته 18 سال اته میشته عمرو چې کله حضور پاک علیہ السلام دنیا نه تللو او بیا د دې ټوټل عمر 63 کال عمر 66 سال عمر کې وفات شو او په جنت البقیع مبارکه کې دفن شو عزیزانو غرض می داده چې حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ورته ویل باس نور نه درلېګم ته خو دومره خرچه خو تا ته نشم درلېګلې هغه ویل ها زما دم د خدای په ذات قسم وي چې تاسو سره خبرې ونه کم بس تقوا ته وزګوره زهد ته ګوره قسم یې وخوړلو عبد الله ابن زبیر به مال را لېږلو ته به واپس کولو هغه به مال را لېږلو ته به واپس کولو ورته ویل اے خوریا مال دې نه قبلوم ته په ما باندې پابندۍ نه لګې چې خیرات مه کوه صدقات مه کوه زما په صدقې کې ستا څه کار دی خو چې مال دې راکو بس زما به وي ستا پکې څه کار دی عبد الله ابن زبیر ته ژوند چې ته خوند ورکول ترور خپه ده بلا جرګې وکړې خو صاحب جرګې چې ته نه بیبي عائشه رضی الله عنها ویل خوریا ستا په غوږ کې رسول الله اذان کړو تا ته قجوره خوله کې در کړې وه تا په دې خوله دا خبره ولې وکړه چې خیرات کم کوه صحابه داسې خلک هغې دومره ورته ویلو چې لږ ځان ته پرېږده ټول مه داسې کوه چې ته بالکل ځان هېڅ هر څه نه خلاصه کړې هغه ول دا خبره دی ولې وکړه عزیزانو وورئ عبد الله ابن زبیر جرګې را ولېږلې رضا نشوه چا ورته ویل اے عبد الله ابن زبیر د ښځو لباس واغونده اے عبد الله ابن زبیر د ښځو صادر په سر کا د ښځو په شکل باندې راشه ځکه ته ویلي زه به در سره سترګې نه لګوم قسم یې داسې کړی عبد الله ابن زبیر د ښځو صادر واغوستو د ښځو حجاب ځان نه تاو کو او بیبي عائشه رضی الله عنها کوټه کې ناسته ده دې ډارې کو ورغې سروري ده که نه چې کله ورغې بیبي عائشه رضی الله عنها مبارکه حیرانه شوه ورته وی اے خورې څنګه رالې اے خورې څنګه رالې سوګې د کمې قبیلې سره تعلق دی کور کې ناست دی مخ دې ښکاره کا چې مخ دې وګورم عبدالله ابن زبیر ورته سر مبارک نه د مخ نه صادر لري کو او د ترور په غېږ کې سر کېښودلو او په چغو چغو باندې وجړل اے زما ګرانې ترورې ما معاف کا اے زما ګرانې ترورې ما معاف کا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مبارک میں د بی بی عائشہ مبارک لاسونه نیولی دی خلی پر کلکی نیولی موری ما معاف کا باس نبویم ټول هر سستانه قربان حکومت ما نه خپلاړي والله که سرداری کونین ما ته وګوري چې بی بی عائشہ د چا نه خپي رسول الله به نه خپي موری ما معاف کا عبداللہ ابن زبیر غیږ ترانه زه خورای دی کنه خورای دی بس زه بچي ما معاف کړي خو زه د مخ امتحان کې راوستم اوس د قسم د ماتېدو کفاره خو د ټول علماو ته معلومه ده 3 روزي بنيسي 100 روزي بنيسي لسو مسکینانو ته بروټي ورکه اوهو بیبي عائشه رضی الله عنها مبارکه لس خان یوزل صدقه کړل سو خانه لس خان یوزل صدقه کړل لس خان بیا صدقه کړل چا ورته ویل اے د مؤمنانو موري بس دی وی والله چې زما د قسم کفاره لا اوسم زم چې پوره نه ده دومره د الله نه یریدله نو دې خبره موږ له سره کړل
دې خبرې نه استاد سوچ والے مونږ د واقعاتو بیانولو مقصد دا نه دی د بیبي عائشه رضی الله عنها د دې محتاطانه فیصلې نه مونږ له دا خبره را اوتله چې خدای ته وګورئ قسمونه مه کوئ په هره خبره باندې قسم مه کوئ بیبي عائشه رضی الله عنها باندې قسم چا مات کو عبد الله ابن زبیر په دې فقها پويږي دا دغه په اختیار کې نه دی کله چې دغه په اختیار کې نه دی به لسو خان لسو ضرورت دی لیکن د تقوا انتهای دادا امت ته وی چې اے امتا زستا مور ما او زوی له دا ندی پکار چې په یو خبره باندې یو قسم بیګا کوي او بل قسم سبا کوي د یو قسم کفاره لا پوره نه چې بل ور باندې د پاسه وکي نو چې چانه قسم کیږي فورا د استغفار غواړي او فدیه دی ور کوي روزه دی نسی دانن چې د قسم اهمیت ختم شو دا ول ختم شو سیرت ابن هشام لیکلی وې دا وجه دا چې قسم عام شو او دا چاته ګناه نه ښکاری ورته ما برګور ته بل خبره کوله مال دې سرک باندې زو ولاله مو سرګټ ملاس کې نیولې او دا سره راکاګم او تاسو شیخان دا بزرگان را باندې راشي او یو سرګټ مې دی لاس کې نیولې بل مې دی بل لاس کې نیولې یو دا او بل دا په ایمان او تاسو ما پس به مونږ کوي جواب راکېو به کې را پس مونږ او جلا پټکې مو تلاندې خودلې خزه چلو دا سرګټ خو پرې د لره خبره ده سرګټ خو مونږ اسکلې نه جوړم غانا مې لګولې ده سمې لګولې غانا مې لګولې دا موبایل مې وخت نیولې او سپیکر مې آن کړي او دا شیخان راضي او ما غانا لګولې ده په ایمان یو تر په جمعات کې مونږ کې مړه زما جيبه دوست ته په یو غانا باندې را پسې مونږ باندې په یو سرګټ را پسې مونږ باندې او جمعات کې را سره ناس زم غیبت کوم تم غیبت کې نه مستا خله در بند کړه نه زما خله را بند کړه او غیبت د سرګټ نه سخته ګناه ده د پودرو نه سخته ګناه ده د زنا نه سخته ګناه ده بدرنګ او قبیح ګناه غسه شه ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی غیبت د مسلمان کوي کلمه د شهادت به نه نصیب کیږي نو غیبت باندې کو ان شاء الله غیبت با نه کو ان چا غیبت باندې کو او کرانه او شو چړې برا باندې نګدي ورته خیر دې مانس کوتاهی شوی دا متعفو کا ګوره به بدر نه مونږ غواړي به بدر نه روزه غواړي به بدر نه زکات غواړي اسبم نبی د عائشه رضی الله عنها د قسم نه مسله یاد شو چې قسم مات کو خو دیرش او خانه الال کړل لس یوزل لس بیا او لس بیا ها نو موږ به ان شاء الله سکو به موږ قسم نکو په معمولی خبره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله توبه د خدای مسلمان ولیکه قسم هغه معمولی خبره وته په قسم کې نو قسم بنکو یو بل ته ان شاء الله د نیکی ترغیب ورکو د اعمال صالحو او د عائشه رضی الله واقعه به ان شاء الله کور ترسو چې به احتیاط ګور هغه مار او وجلې شو دولس او خان ورکل سوی ورکل دولس او خان نو چې ما ته د مسلمان په مری باندې چاړو ګدو ګورو دا مسلمان دی پټوپک باندې اولو مسلمان اولو په ایمان وایا هغه وې زه مسلمانم زه ورته کینم په لار کې دز هغه ولم او به دیت زما صاحب بچي دیت ور کوي نو قتل بنکو الله مو د قتل نه وساتي الله مو د دروغ قسم نه وساتي عام قسم نه د خدای وساتي ها دروغ نه مو د الله وساتي او که چا قسم وکړو نو کفاره چکم دی بار پروجو سره نسی او په دریو اکتفا مکوي د سیرت ابن هشام لیکلي که چا د یو قسم کفاره ادا کړي با قسم نه کوي به قسم نه کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی شبیر احمد صاحب سوق بیمار دی د پاره دعا او درخواست کړي دعا به تغواړو ان شاء الله او ما تاسو وړاندې ویل چیرونو ملمانه زمونږه جمعه په جمعه باندې الحمدلله غنیږي هغه جمعه باندې ما دا خبره کړې و زمونږ بار سه ته ضرورت دی سین ته زمونږ ضرورت دی د پاره او د چار دیوالۍ ضرورت دی ځکه چې بیګاز خپل ما خپل اولیدل دلته دا خوج دروازې بندې و دي برانډه کې سپیکر زیدل دی برانډه کې ما نه ولیدل خو هغه طالبان خو به شړی او طالب له خدای سپم مخ ته نه راولي تر سوچ هغه توبه نه استلی پری دی نه یو دو طالبانو سپم مخ کې کړو نو زور بسرانو مال کور مرانشه بس ته پری دی چې زیو کتلم داسې کانی لاس او غرزور مال دا تاسو به نه راځي نو اوس طالبان نشته نو د زیل سپیره د جمعات ته ښا نو دا خبره اره جمعه باندې کدا سي پډډا وخینو به خوان نه کوي یاره
خخته په کار دا زه دی والله تعاول غواړي چې دې ځکه چوکه ولګو ان شاء الله چې بیا د ماښام او د ماخستن منځونه ان شاء الله بار کو خو هم ده کنه وګور یاد ساتي دا د اخرت سودا ده کو به ان شاء الله کنه بکو کو به ان شاء الله ښا ندی د پاره سمرګری تیار شي او چاته محتاج وي چاته زکه محتاج وي چې سبا د کارخانو ته لار شم ولته مې سګور چې مولوی صاحب اته چې بیان کول چې کارخانو له چاندې لنظم بے غیرت اوس خوراغلی نو ماتم پیغور مو جوړوي او دا صدر ګرځولو چاندا دینه بدا خو چې سو مرګري تیار شي او د مانځنه بعد راته وي چې ان شاء الله تقریبا دا ټوټل په دې باندې 6,60,000 په دیوالو په لختي لګيږي او تقریبا 2.5 لک یا د کم 3 لک په دې ځبانه لګي دا سونه سیس نه ده او کدا سه او کسو چې یو لک زدر کوم یو 50,000 زدر کوم بلو 60,000 زدر کوم چې لک کسان راجم شي ان شاء الله لخر به نه جوړ شي او یاد ساتي قسم به خدای چې زله قسم خورم ازما دا محلي والارونه چې دا غریبانان دي سچ وخت ما سره ټول تعاون کړي دا د شپې خدمت وی هر سوي په سپینه ګیره باندې لګي وي قسم دې مان جارو زما د طالب لاس کې نه پری دي خو نه خیر دې دا د نبی علی السلام مدرسه ده دا غي جمعات ته منګو تاسو به تعاون د حوض کوثر د پاره ان شاء الله کو چې الته ملاوي کو نبی علی السلام سره خو همدا چې څومره مرګري زړه کې داسې وکړه عزم وکي ان شاء الله تقریبا دا 12 لک روپۍ زه ته کم دادې چې برابرې نو 12 لک روپۍ چې 50,000 شنو 24 کسانې برابرې موږ سره خو بلا کسان دي نو چې 24 کسان وي چې 50,000 نو 12 لک روپۍ شي ان شاء الله زموږ دا کار د 15 شپاړو ورځو کار دی دعا وغواړي رب العالمین خدای د غیبونو تنظیم برابر کړي نور مدرسو د پاره بلا چاندا غواړم مرګري کوي خدل تک اوس خپل هم نو بیا به مرګري وي چې زخه بهر حال یو خو ملمانه راغلي ملمنو ته نو هم ښا خپل مرګري د زنګلي د دی خو شادره دا زمونږ رونه دي ګوانډین مو دی په دې د جامعي حق دی دا د مدرسې ګوانډین دي اسنه تنګي والا د علما راغلي مردان راغلي پندې راغلي چې مولوی صاحب مونږ لدی چل غلې کړي نه نه نرونو تاسو براته دعا کوي ان شاء الله او دا به جوړي دا قوم به جوړي ان شاء الله دا غیرتی قوم به جوړي او ان شاء الله زما د بار ملکونو زنانو ته او مردانو ته ځوانانو ته درخواست چې مونږ سره برفور تعاون کوي مونږ سره د مدرسې د پاره دعا مغواړي او تعاون کوي چې مونږه مدرسې دا کار خلاصي ځکه دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم نسبت ته جوړ مدرسه ده چې سپی په ګرځي بیا د بي ډېره بیا د بي دا او بیا د بي ډېره ما په قسم ده چې ما د سپی بول بار وګرځول په 2 سپلو کې مداسي اونې ول او بار مې وګرځول نو زيته دې لکه ځکه زمونږ د جمعات لار ټول لارې دي یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله د غیب او تنظیم برابر کړي یا الله زمونږ د رواني جمعې پوری خدایا الله زمونږ دا مسله حل کړي یا الله خدایا خختي یا الله سمټ یا الله د ګلکار پیسې سریا الله دا ټول ستاپ فضل باندې کیږي یا الله د غیب نه برابر کړي یا الله مونږ چاته مو درو خدایا اوس پوری در باندې ودرولي رب لاک لاک شکرونه دي الحمدلله خدایا د دې سپینو ډکو په برکت د دې قوم سپینګری ماته ناستي مشران الله د دوی په برکت خدایا د دې مسلې ضرورت پوره کړي د دې جمعات د دې مدرسې نور څه ضرورت د لنګر د پاره تعمیر د پاره الله دا سلسله جاری او ساری وساتي یا الله د زموږ ټولو پریشانی ختم کړي یا الله زموږ د ټولو پریشانی ختم کړي یا الله دې مدرسې سره چې چا څه قسمه تعاون کړي یا الله یې کوي په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي د دې مدرسې زړه اراکین قبر کې پراته دي الله قبرونو کې دي زنانه دي مردانه دي الله د ټولو قبرونو منور معطر کړي او الله زموږ د ټولو پریشانی ختم کړي بیت المقدس ته دعا وغواړي لا سونه برکې یا الله او دا سنور موچت کړي دوا من خدا یقین دی الله ته زمونږ لاسونه کلاندې ک باندې تعلیم بذات الصدور خو خدایا زمونږ دا یو خپل د زړه ارزو تمنا ده الله د فلسطین د مسلمانانو په حال ورحمېږي یا الله د اسرائیلو زور ختم کې الله یا الله زمونږ حکمرانان ار یو خدایا الله ار یو حکمران الله په شمول د سعودي عرب د حکمرانانو په شمول د پاکستان په شمول د افغانستان په شمول د عراق
په شمول الله د اسلامي څومره ملکونه چې دي الله د ټولو حکمرانان هر یو د زمانه خالد ابن ولید وګرځي یا الله لګ اسرائیل دی خدایا نن د موسی په قبله نن د عیسی په ولادت زبان دی الله هغه بمونه راغورځي ربا یا الله زمون هر یو حکمران کې بهادری راولي الله موږ نن زو یورپ پسې ګرځو د یورپ طریقه خپلو الله یورپ لګی دی هغه زمونږه هغه خپل بیت المقدس هغه باندې بمونه غورځي دعا وغواړي الله امریکا او د اسرائیل مرګري الله نیست او نابود کی الله نیست او نابود کی او یا الله زمون حکمرانانو ته د جهاد جذبه زړه کې واچي یا الله زمون حکمرانان تهجد گزار کی یا الله زمون حکمرانان په جهاد عاشقان کی یا الله موږ د خپل حکمرانانو کاغوی د